نن به شله سو مختصر خبرې کوم په باره د دې کې چې الله سبحانه وتعالى اتش شیان په قرآن مجید کې خودلی دي. الله فرمایي چې دغه اتش شیان نه به تاسو الله سره محبت کوئ. که چېرته دغه اتش شیان سره تاسو محبت ډېري په نسبت الله جل رسول الله فرمایي فتربصوا تاسو ورک شئ حتی یأتي الله بأمره تر دې پورې چې الله پاک خپل عذاب راوړي. دا اتش شیان شي دي. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل إن كان آباؤكم الله فرمایي که چېرته وي پلاران ستاسو یو وأبناؤكم ستاسو وإخوانكم ستاسو وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله. دا ډېر زیات خوښ دي هغه شیان بچیان شو ښځې شوې ورونه شو قبیله شو مال دولت دا ټول تاسو ته الله او د الله رسول ډېر خوښ دي. پوه شئ من الله ورسوله وجهاد في سبيله د الله په لاره کې تاسو جهاد نه کوئ. نو الله فرمایي فتربصوا تاسو ورک شئ حتی یأتي الله بأمره تر دې پورې چې الله په خپل عذاب راولېږي. نو معلومه دا خبره چې د بچي نه د پلار نه د قبیلې نه د مال نه د کاروبار نه هر شي نه به الله سره محبت کوي. که الله سره محبت ډېرې مؤمن یې د الله په لاره کې د جهاد وکړو دا بچی د قربان کړي ښځه د قربان کړه جاده د قربان کړو خواهشات د قربان کړو نو الله سره مینه شته. که دا نه وي بس ګپ شپ